په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه وکړم دوستانو، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. که د ښځې پښې یخې وي، په کوروالي کې غټ مشکل رامنځته کېږي. د ښځو انزال د ډېرو نارینه‌وو لپاره یو د اندېښنې وړ خبر وي، ځکه د ډېرو نارینه‌وو مېرمنې داسې وي چې په اسانۍ سره نه انزال کېږي. هغه هم په داسې حال کې په خپله نارینه ژر پای ته رسېږي او ښځه یې بیا زیات وخت غواړي. په ځانګړي ډول هغه ښځې چې پښې تل یخې وي، هغوی په ګډه چاره کې لویه ستونزه نه لري. دا ډول مېرمنې په سم ډول نه انزال کېږي او پای ته رسول یې ډېر وخت غواړي. له همدې کبله دا ډول مېرمنو ته ډېر ګرم ځای کې ژوند کول پکار دي. د دې خلاف هغه ښځې چې پښې ګرمې وي، په ګډه چاره کې ډېری په اسانۍ سره پای ته رسېږي. عموماً ګرم ماحول کې ګډه چاره ښه وي، خو دا په دې معنا نه ده چې تل دې یو څوک په ګرم ځای کې ژوند کوي. په ځانګړي ډول د نارینه‌وو لپاره په پرله پسې ډول ډېره ګرمي ښه نه وي.